سره دکانداران، کراچیوانان، لاسفروشان چې کوم دي د ټولو سره په یو تفاهم باندې ځای ورته تعین شوی دی په خپل رضایت. حتی یو نفر ته داسې یو بکس هم نه دی ورکړل شوی چې ته په زور هلته لاړ. په خوشحالۍ تاسې ګورئ چې ټول خلک د خوشحالۍ نه ځي خپل ځای چې ورته تعین کړی دی هملته ځای پر ځای کېږي او خپل روزمره ژوند مخ ته وړي. او دغه ځای د کوم پارسل مخې ورکول کېږي کوم داسې نه، د ناحیې د مسؤلینو طرفه هر چا ته نمبر ورکړل شوی دی، نوم یې لیکل شوی دی، د هغې په اساس خپلو تعین شوي ځایونو ته دوی ورځي. او دلته یو تعداد مغرضه څو کسان وو چې نه غوښتل چې دا پروسه صلحامیزه مخته لاړه شي، نو الحمدلله هغه هم گرفتار شو او خلک ټول په خوشحالۍ سره روان دي خپلو چې کوم ځایونه چې ورته تعین شوي دي. غوښتنه مو څه ده کوم خلک یا کراچیوانان چې اوس د ذکي هغوی ځینې غوښتنه څه ده؟ یغو نه غوښتنه دغه ده چې دغه نظم مراعات کړي، کوم قوانین چې ناحیې ورته تعین کړي دي د هغو په مطابق دوی رفتار وکړي، ځکه چې موږ هم باید د سیال سره سیال شو. تر کومه وخته پورې به ګډوډي وي او بې نظمي به وي بل شی وي. امارات نه خو ډېر خوشحاله یو خو دا وخت ازدحام په دې سړک باندې د ورځې د خوا نه خو بیخي د سره موټر تللی نه شو. اوس چې دا کوم اقدام اسلامي امارات نیولی دی هلته شاته خالي ځایونه لرو، ټول دکانداران کراچیوانان کولی شي هغه خپل منظم دکانداري په مخ بوځي. که څوک څه سودا غواړي خو هلته هم اخیستلی شي. نو دلته په دې سړک کې دا ازدحام او دا بیروبار ولې به جوړي؟ د دې اقدام نه موږ ډېر خوشحاله یو. په آینده کې د نور نیک کارونو نه په تمه یو چې دغسې ښه په اصولو برنامې برابرې کړي او انشاءالله دا د ټول افغانستان د ټول ملت دپاره یو سهولت ده. نو د دې اقدام نه موږ ډېر خوشحاله یو. انشاءالله العزیز زموږ پروسه کامیابه ده. ملګري په ډېر ښه انداز کې انتقال کړل او الله پاک دې ته اجر ورکړي. زموږ خبره یې ومنله او په ډېره اسانتیا باندې ټول انتقال شول. الله پاک نه دعاګانې ورته کوو چې هلته ښه کارونه برابر شي او د الله د خلکو په مخ باندې خلاص شي.